سلامونه قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو نن داسې یوه کورنۍ ته راغلم چې دغه کور کې ډېر زیات مشکلات لري. وړه زوی دی چې هغه هم بوټان رنګوي، بل زوی نه لري او لورګانې دي او خاوند یې چې دی ضعیف دی. نو راځئ د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ څنګه یې ژوند سره؟ ژوند کې خو ډېر مشکلات دي، مشکل ډېر زیات دي. زه خپله مریضه یم او سولۍ دانې مې دي. څو دفعې راته لکه ډاکټر د عملیات وویل، 1 روپۍ نشته چې موږ پرې عملیات وکړو. خاوند مې ضعیفه دی، په کټ کې پروت دی، کله کله کراچۍ وباسي، کراچۍ چلی لاس. خاوند د څه تکلیف لري؟ هغه هم داسې ګوډو تکلیف هم لري، د ملا تکلیف هم لري، نور هم داسې ضعیفه دی، سپین ږیری دی. وړوکی زوی مې دی، هغه دا بوټان پاکوي، څپلۍ رنګوي، د خلکو بوټان رنګوي، بازار کې ګرځي. یعنې تاسو کور په هماغې وړه ماشوم باندې چلی، د هغې په بوټان چې رنګوي په هغې کله 50 روپۍ پاتې کېږي او کله څه خپله ګزاره پرې کوو، که چېرته پرې ساتل کېږي. زوی د څو کلن دی؟ 10 کلن هلک دی. باید دې وخت کې خو ورباندې مکتب ووایې که نه؟ مکتب خو په پیسو ویل کېږي، موږ سره وس نشته دی، کاروبار نشته دی. سړی دغه شان وزګار دی، مریض دی، یو 2 ورځې کراچۍ وچلی، بیا په ملا باندې درد دی، کټ کې پروت دی او هېڅ وس کس نه لرو، همدغه حال دی. او نور لورګانې دي دي؟ او نورې لورګانې دي. ښه، دا خپل د ژوند ضرورت پسې پوره کړي، په 50 روپۍ خو نه کېږي. دا وخت خو ګورې اوړه غوړي څومره قیمته شوي. یو وخت یې خورو، بل وخت ورته ناست یو، کله واړه په ناره ویده شي، کله که څه یې ویې خوري، که نه یې بیچارهګان پرې صبر کوي، دا له صبر ورکړی دی. که چا څه کومک وس کېږي، کومک راسه لږ وکړئ او ناست یو، دا الله یې. ښه، تاسو اوس اوړه غوړي څه کور کې لرئ؟ هېڅ شی هم نشته، نه غوړي لرو نه اوړه لرو. نو تاسو خالق 50 روپۍ اخلي، کله 50 روپۍ، کله ډوډۍ راوړو، کله پرې چې بوره راوړو، 10 روپۍ شوي همدغه خپل دا صافې ساتنه. نو دا 50 روپۍ خو وچه ډوډۍ کېږي، ترکاري څه کوي، څنګه کوئ؟ ترکاري کله یو ګاونډي لږ راوړي، کله بل راوړي، که یې خوري که نه، په لارې ناست وي. چې ډېر مجبوره شو، بیا مې خاوند لاس ګاډی وباسي، 2 ورځې وچلي، بیا چې راشي په ملا یې درد وي، 2 ورځې بیا مې دا کور ستاسو خپل دی؟ نه، دا مې د ورور کور دی، موږ یې پکې د ناچارۍ د وجې نه پرې موږ کېنولي چې که راوس هم نه کېږي. او ورور مې ښه دی کابل ته، موږ پکې ناست یو. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري، هغې ته څه ویل غواړئ؟ زه د خپلو هېوادوالو نه دا غوښتنه لرم چې موږ سره کومک وکړي، زموږ په حال باندې ورحمېږي او موږ سره ډېر زیات کومک وکړي. زما دغه 10 کلن زوی دی، د دې هم زوی وي، لکه زموږ ګاونډیان دي، ځي مکتب ته سبقونه وایي. زما زوی هم دغه چې سهار چای وڅښي، بیا 12 بجې راځي، چې 12 بجې راشي، بیا 4 بجې بیا بکسې غاړې ته اچوي چې په بازار کې دغه بوټان رنګوي. د هغې زړه کې څه نه ګرځي چې دا نور ماشومان ګوري؟ ولې نه، بله ورځ تللی وویل چې مور یې په دغه کې مکتب کې وړو ته کتابچې ورکړلې، بکسې ورکړلې، ما دا بکسه په غاړه کړې، زه بوټان رنګوم. نو ډېر خفه کېږي، ډېر دغه کېږي. څه به وکړو، د الله امر دی، په ناست دی. قدرمنو هېوادوالو، لومړی خو دا وګورئ، د دې د اقتصادي حالات دومره خراب دی، خاوند یې په دې چپړو کې ګرځي، کراچۍ چلی په دې باندې، تاسو خپله وګورئ. او زوی چې دی بوټان رنګوي، په 50 روپۍ دوی د ډوډۍ اخلي، ترکاري اخلي، ګیس باچې. تاسو خپله سوچ وکړئ، په هغې ژوند نه تېرېږي. دا خپله چې دی د رسولۍ تکلیف لري او خاوند یې د ګردو تکلیف لري، هغه هم ضعیف دی. یو زوی دی 10 کلن، په هغې خو کور نه چلېږي. هیله کوم هېوادوالو چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره د 080 940 200 د لیدو څخه مننه.